من همزه ونفخه ونفسه قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. سورة البقرة داغي 136 یوسل شپږ دېرشتم نمبر آیات. قولو تاسو وایئ آمنا منګ ایمان راوړی دی بالله په الله باندې وما انزل الینا او په هغه باندې چې څه نازل شوي دي مونږ ته وما او په هغه زمونږ ایمان دی انزل الی ابراهیم چې نازل کړی شوی ابراهیم علیه السلام ته و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اسماعیل اسحاق یعقوب علیهم السلام ته والاسباط او هغه چې د دوی اولاد ته ورکړی شوي وما اوتی موسی و عیسی او هغه باندې زمونږ ایمان دی چې ورکړی شوی موسی او عیسی علیهم السلام ته وما اوتی النبیون او په هغه زمونږ ایمان دی چې ورکړی شوي پیغمبرانو ته من ربهم د رب د طرفنا لا نفرق من فرق او جدائی نه کو په ایمان راوړلو کې بین احد په منځ د یو کس کې منهم د دې پیغمبرانو نه ونحن له مسلمون او موږ د دغه الله تابعدار یو. مخکې آیاتونو کې بیان شو چې دوی یهودیت او نصرانیت ته دعوت ورکوي. د دې دعوت دپاره دوی بخاري کې حدیث راځي چې تورات د عبرانی نه به عربو ته په عربی لوسته ترجمه به کوله چې عرب یهودیان شي مسلمانانو ته هم ترجمه کوله داغه چې مسلمانان مونږ ته راوړي. نو رسول الله علیه السلام خبر شو چې دوی د خپل تورات عربی ته ترجمه کوي عربو ته. نو یې فرمایل مد دوی تصدیق کوي مد تکذیب. تصدیق معنا دا ده چې دوی سولستل داسې به نه وی چې دا رښتیا دي. ولې کیدای شي دروغ لوستلي او ته دروغ ورته رښتیا ووایې. تکذیب یې مه کوئ چې د یو څه ولوستل ته ورته ووایې دروغ دي ویلې. ولې کیدای شي هغه رښتیا لوستلي او د الله خبرو ته به ته دروغ ووایې. چپ پاتې کېږي. نو الله رب العالمین دا آیات راولېږه چې تاسو خلکو ته وایئ چې یهودیان شئ عیسایان شئ مسلمانان به کوم دعوت چلی قولوا آمنا بالله. نه یهودیت منو نه نصرانیت من الله باندې ایمان راوړی دی. نو دا جواب هم دی د شبهه داسې جوړه که دوی مؤمنانو باندې اعتراض وکړي چې تاسو موسی او عیسی علیهم السلام نه منئ. مؤمنانو ته ویلي ولې
ځکه چې تاسو د هغوی دین رد کوئ. نو الله رب العالمین جواب راولېږه چې واورئ منګه د عیسی او د موسی علیه السلام دین نه دی رد کړی. منګه موسی او عیسی ټول پیغمبران منو. منګ ته د یو لاس ګوتې دي. منګ پکې د سره فرق نه کوو. په ایمان کې منګه فرق نه کوو چې دا منم او دا نه منم. ټول پیغمبران منو. قولوا آمنا بالله وما انزل الینا. دا ما انزله ذکر راوړو چې قرآن باندې به ګوره ایمان راوړي. چې په قرآن د چا ایمان نه دا مسلمان نشي جوړېدلی. وما انزل الى ابراهیم. موږ خو د ابراهیم علیه السلام صحیفې منلي دي. اسماعیل، اسحاق، یعقوب د هغوی دین هم موږ منو. هغه هم صحیح. موږ ورته غلط نه وایو. موږ دغه پیغمبران منو. حق پیغمبران منو. غلط نه منو. والاسباط او هغه چې ورکړی شوي د دوی نسل ته. سبت په لغت کې پر لپسې والي ته وایي. اولاد ته سبت وایي. ولې؟ بچی پر لپسې راځي د انسان. نو د دوی اولاده کې چې کوم کتابونه راغلي، دینونه راغلي، هغه ټول موږ منلي دي. وما اوتی موسی و عیسی. د موسی او د عیسی خصوصیت بیان کړه. ځکه النبیونه کې رانه وستل بیا لیکړل. ولې؟ اعتراض یهود و نصاراو کړی په مسلمانانو. یهود ویل تاسو موسی نه منئ، نصارا ویل تاسو عیسی نه منئ. الله جواب راولېږه وما اوتی موسی و عیسی. مستقل دا دواړه خو پکې خاص منو. په دې زمونږ ایمان دی. او نور پیغمبران وما اوتی النبیون من ربهم. نور پیغمبرانو ته چې څه ورکړی شوي دي هغه موږ منلي دي. د الله رب العالمین ډېر پیغمبران راغلي دي. د آدم علیه السلام نه والا تر ابراهیم علیه السلام پورې پیغمبران راغلي دي. دا ټول منو. ابراهیم علیه السلام نه والا تر نبی علیه السلام پورې راغلي. دا ټول منو. بعض روایتونو کې راځي چې دا 1,40,000 دي. دا روایت شته دی خو دې روایت کې لږ کمزوري ده. ځکه په دې کې راوي دی علي ابن زید. او علي ابن زید د محدثینو په نسبت باندې ضعیف کمزور راوي دی. خدلته امام البانی رحمت الله علیه چې دام د مشهور محدث تر شو هغه د روایت صحیح ویلی دي. 1,40,000 پیغمبران دا روایت هغه صحیح کړي. خو صحیح دا روایت کمزور دی. نو ته به داسې وایې چې 1,40,000 کم و زیات پکې ځکه ووایه کېدای شي د 40,000 نه 100 پیغمبران کمی نو موږ به ګناهګار نشو. کېدای شي 40,000 نه 1,000 نو موږ به ګناهګار نشو چې په پیغمبرانو دروغ را نشي. نو کم و زیات ټکی پکې وایه. بېشو کم خلک وایي، کم و زیات وایي. لا نفرق بین احد منهم. پیغمبران خو 1,40,000 کم و زیات پیغمبران دي. په دې کې کم منئ مسلمانانو؟ موږ ټول منو. د پیغمبرانو په ایمان کې زموږ فرق نشته چې دا منو دا نه منو. موږ ته داسې دي لکه د یو لاس ګوتې. په دې ګوته هم خوږېږو، که دې له چا تکلیف ورکړه په دې هم خوږېږو. په دې د هر نبي بې ادبي ګستاخي چې چا وکړه موږ پې خفه کېږو. خو په لاس کې ګوتې یو عمره نه دي ټولې، یو شانتې نه دي. غټم پکې شته، نری پکې شته، اوږده پکې شته، لنډه پکې شته. په انبیاو کې دقه شانتې درجې دي. ګوره درد ټولې کوي. درد که دې له چا ستنه ویوړه دا ټولې خوږېږي. په بېعزتۍ بې ادبۍ د ټولو خفه کېږو. خو فضیلت کې بیا پیغمبرانو کې فرق دی. 15 پیغمبران اولو العزم دي. بیا رسول الله علیه السلام په ټولو کې غوره دي. فإن آمنوا اس که چرته دوی ایمان راوړو بمثل ما آمنتم به پشان د هغې چې تاسو ایمان راوړی دی په هغې باندې فقد اهتدوا یقینا دوی هدایت وموندو. وإن تولوا او که چرته دوی مخ واړو د ایمان نه فإنما هم فی شقاق
یقینا دوی د حق په دشمنی کې ولاړ دي فسيكفيك پس خامخا ډیر زر دی چې الله به بچ کی تعالی رحم الله د دې کافرانو نه الله وهو السميع ذک الله هر څه اوري العلیم په هر څه باندې پوهه دی په دې آیات کې الله رب العالمین ټول کافرانو ته د ایمان شرعي دعوت ورکړي ایمان شرعي راوړي کم ایمان چې الله یې قبلي الله څنګه ایمان قبلي الله دسی ایمان قبلي لکه د صحابه بس د صحابه په شانت ایمان چې چا راوړ دغه ایمان الله تقبل دی ولی فإن آمنوا يهود و نصارا که ایمان راوړي بمثل ما آمنتم به پشانت د اغه ایمان چې اے صحابه تاسو به ایمان راوړی دي فقد اهتدوا دوی ته هدایت ملوش ما آمنتم دا خطاب نبی علیہ السلام او صحابه کرام ته دي د نبی علیہ السلام او صحابه په شانت به ایمان يهودي نصراني راوړي الب مسلمان شي آمنتم به سشي باندې ایمان ټول مؤمن به سمره مؤمن به چې دي زمونږ چې پس ایمان دی الله ملائک کتابونه رسولان تقدیر د خیر او د شر اخرت دغه ټول باندې به دوی ایمان راوړي نو دوی به هدایت ته ورسي وَإِن تَوَلَّوْا كَوَاوْلِدَلْ یعنی د صحابه په شانت ایمان براوړي دي ته وی مسله ده آیا صحابه معیار حق دي کنه معیار څه ته وی ناب خلک یو لوخه مقرر کوي دا معیار پیمانه ده په دې باندې به موږ معلومه ولکو صحابه د حق پیمانه ده خو صحابه څنګه د حق پیمانه ده ټول صحابه انفرادی نه سمانه په دې خبره باندې ځان پوهه کا انفرادی د صحابه خطایا نشتا موږ د اوی خطایا نه دي د پاره نه بیانو چې د خلکو ذهن کې اچو چې د اوی د صحابه سره مینه راکم شي نه نعوذ بالله دا نیتم نه یو سره زمونږ مینه کمه د دې د وجه نه د پوی د پاره د مثال د پاره صحابه کې انفرادی خطایا نه وي ډیر صحابه خطا شي عمر رضی الله عنه د جنوب سړی د پاره تیمم نه منه حالان کې دې کې حدیث ته عمر رضی الله عنه به هم نه منه عمار ته حدیث بیانای چې زه او ته په پلان کې jihad کیو او په خاورو کې ورغختلو د خره په شانتي وای نبی علیہ السلام او مونږ جنوبو نبی علیہ السلام وی راتویل چې دقه د کافیو داسم کړي وي او داسم کړي جنوب چې کله وبنای یا جنوب له وبخین دي مریض دی تیمم بکی عمر رضی الله عنه نه منه د انفرادي خطای د خود دي سرم دی جنتی دي نو چې جنتی شه په مقام کې کمې دومره نه راځي جنتی سره خاصم جنتی دي داغه په عزت کې کمې نه راځي بلال رضی الله عنه به ویلي قرباني د په چرګ باندې کیږي په چرګ او چرګ دوانو باندې کیږي وسه پوری په امت کې چا په چرګ یا چرګ اختر قرباني کړي ده نه خو صحابه دې ته انفرادي خبره وای عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه به ویلي که پروژه کې یو سړی واوره یا غلې او خړل روزه نه ماتي واوره یا غلې ولی الله ویلی دی خوراک سکاک مکوي واوره او غلې نه ډوډۍ دو نو بدی نو په وړي کې چې واوره ملاو شو نو بس قصه ختم شو او یا دی غلې خړل خلک خود وړي پروژه کې په واوره پسې ځان وځي ډوډۍ څوک نه خوري تند ماته صرف دا د انفرادي خبره ده ابو ذر رضی الله عنه به ویلي چې چا په کور کې دومره غلې چې د 3 ورځې نه زیاتې نو دا د خیرات کې خیرات نه کړه دا حرامه ده سود ده په جیب کې چې دومره پیسې چې د 3 ورځې نه د خرچې ډېرې پیسې نو دا د خیرات کې د زیاتې کني دا به حرامي یو صحابي مو سره نه منله صحابه وو سره لانجه کولې
نو عثمان رضی الله عنه بیا ربزي علاقې ته ولېږه. ربزه داسې یو شنه علاقه وه چې ته لاړ شه دلته خلکو سره لانجې کې، بعضې سړی د خوی نه تیز هر چا سره باسونه کوي. نو یې موږ لم کار ګوري او ځان لم کار ګوري، دې ځای نه لاړ شه، لانجو ته ضرورت نشته. نو ګوره اوس دا د ده رایه ده. زمونږ په کورونو کې د میاشتو غلې پرتې دي، په جیبونو کې دومره پیسې وي د هر چا سره چې هفته د میاشتې کار کوي، د کال کار کوي، د حرامې نه دي. نور مثالونه شته خو نه وایو، دا صرف د دغه دپاره د مثال دپاره. اوس صحابو چې په څه ایمان راوړي دغه شانتې راوړو. صحابي خو ویلی دي چې په چرګ قرباني وکړي، موږ به یې کوو نه، دا انفرادي خبرې دي. اما دلته چې آیات وایي چې صحابو څنګه ایمان راوړی، داسې ایمان راوړی مجموع الصحابه، ټولو صحابو چې کومه متفقه رایه وه دا به زمونږ رایه. بیا خاص کر په ایمانیاتو کې، ایمانیات حدیث څنګه منل، په صحابو کې تاویل نه و. صحابو کې دا نه و چې حدیث خو صحیح دی، خو دلته ابوبکر صدیق هم یو امام دی، خلیفه دی، د نبی علیہ السلام نماینده دی او بیرته اسخرم دی. دا قصې په هغوی کې نه. صحابو کې دا نه وه چې حدیث صحیح دی خو عمر خو هم یو هستی ده. اوس چې چاته ویې که نه حدیث صحیح دی خو امام صاحب هم یو هستی وه چې د دنیا 500 لک او کروڑو امامان راجمع کی د عمر رضی الله عنه مقام ته نه رسي. اول چې خلیفه شو راغی ودرېد خطبې ته، صحابه وایي چې ودرېده نو په جامو کې خلیفه دی، 14 پیوندونه و، 4 پکې مخې ته ښکاره کېدل او 12 شاته د خلیفه وقت جامع 14 پیوند. د خاریان خو نه پیژنده، د خار خلک دي، د ځوانان نه پیژني. موږ او تاسو خو پیژنو چې کپړه وشلېږي او بله کپړه راوالي او پکې ویې ګنډي، دې ته پیوند. اوس خو څوک داسې کپړې نه استعمالوي. نو چې خطبه وکړله وی ویلې چې زه حق ویم منئ به، نو چې زه خطا کېدم مې منئ. نو یو غریب صحابي را پاڅېده، تورې ورته داسې وخوځوله، وایي که حق دې ویلو منو به او که غلطه دې ویله په دې توره به دې سیده کړو. هغه ورته ویل شابسې، داسې مسلمانان په کار دي چې زه خطا کېدم کږېدلم ما به په توره سیده کوئ. نو ګوره په دې باندې صحابه هم پوهېدل چې انسان ځان له خطایي کوي. خو صحابو کې په عقیدو کې په ایمانیاتو کې مجموعي خطایي نشته. ټولو صحابو چې څنګه نبی علیہ السلام منلې دقه شانته به موږ منو، څنګه چې آخرت منلې داسې به موږ منو، څنګه چې قرآن منلې داسې به موږ منو، څنګه چې حدیثو ته تسلیم داسې به موږ هم تسلیمو. فاتح شو انفرادي ځان له مسلې کې بعضې خطا شوي دي، هغې تابعداري الله او رسول په موږ نه ده فرض کړي، هغې ته ځان له خبرې وایي. هغه تفرداتو ته اوس هم یو عالم بی، ښه عالم بی، پرهیزګاره بی، لوی شیخ بی، بعضې مسلې ګورې د هغه داسې چې هغه خطا کېږي په هغې کې، هغې ته ځان له مسلې وایي، ځان له تفردات. هغې کې د هغه سره نور علما نه یې ملګري، بس دغه عالم دی کړی د متقي دی پرهیزګاره دی د هر څه په خپل ځای، خو دې مسله کې ښویېدلی دی. نو داسې صحابه کرام زموږ دپاره د ایمان ناپ دی. ناپ سمانا من بخپل ایمان د هغوی د ناپ سره برابرو، نه به د خپل ایمان د برکو داسې به بر هم نه بوزو او نه به یې ښکته ساتو، د هغوی پسې به ساتو، نو هله به موږ مؤمنان شو. موږ ځکه خلکو ته وایو چې د صحابو په شانتې شئ، ځکه الله منافقانو ته ویلي واذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، د صحابو په شانتې ایمان به راوړئ. ځکه نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، زما سنت او د خلفاو سنت راټینګ کړئ. خلفاء څوک؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی الله عنهم اجمعین، دا خلفاو. نو آیا د ابو بکر او د عمر بیله طریقه و د نبی علیہ السلام بیله ونه؟
د نبی علیہ السلام چې کومه طریقه و دقه د ابوبکر دقه د عمر د عثمان د علی دقه و یعنی د خلفای راشدینو په شانتي د پیغمبر کلکه تابعداري وکي دنیا ته مګوري دنیا ته توجه مور کوي فإن تولوا کدوې مخ واړو دوی په شقاق کې دي شق طرف ته وي شق حدیث کې راځي الشق لغیرنا واللحد لنا قبر چې کله کني یو پکې شقي شق څه ته وي د کند ته دا کند چې غټه کند چې کني دي ته وي شق په عربي او لحد دې ته وي چې قبله طرف ته په قبر کې یو تاخچه جوړ شي نبی عليه السلام وي شق د بلچا دی او لحد زمنګ دی د دې مطلب دا نه دی چې شق د کافرانو دی او لحد د مسلمان مدینه کې لحد خوزي کامیابی نو شق به منګه دا لحد به منګه کو او په بعضي علاقو کې زمکه کچای لحد نه ټینګي کینی نو الته دی ابو شق بس تقریبا زمنګ د مقبره چې دا نو دا خلکو کتل دي کې لحد نه ټینګي ځکه دا ډیره نرمه ده د عبدالرحمن بابا دیره چې کومه ده خاورې ډیره نرمه ده نو لحد نشي ټینګېدلی په دې کې لحد خو داسې دی چې کنده به پکې وکني نو شق منګه کو د عام قبرونه د شق دي خو لحد غوره دی که کېدلی شه د مړي دپاره په کار ده چې لحد دي دا افضل دی نو خبره مې د شق پورې کوله شق طرف ته وایي څه ته وایي طرف الله د کافرانو په باره کې وایي فانما هم فی شقاق دوی د حق نه بل طرف ته ګوره حق دې طرف ته شه او دې بل طرف ته څه شی دی باطل نو دوی په دشمنۍ د حق کې اقا طرف ته ودرېدل فسیکفیکا کاف د خطاب کا تا د پاره سین د استقبال د پاره خطاب نبی علیہ السلام ته دی ډیر زر دی خامخا ګوره سین د استقبال د پاره زر دی تاکید هم پکې راشي خامخا ستا د پاره یکفی یکفی څه ته وایي پوره بشي کا ستا د پاره فسا ډیر زر دی خامخا داسې معنا نو لنډه معنا ډیر زر دی خامخا الله به پوره شي ستا د پاره هم د دوی نه د کافرانو الله بتا بچ کئ دا وعده د پیغمبر علیه السلام سره عثمان رضی الله عنه باندې کله چې ظالمان رالل ظالمان کافران نو مسلمانانو راوچت شو وای ته صحیح فیصله نه کی او ته دای او دای قسمه قسمه ټاپې په ولګ خلق عثمان په شان د شخصیت نه دی معاف کړي چې نبی علیہ السلام ته ویلو چې عثمان هغه انسان دی چې د کې دومره حیا ده چې ملائکه لا د دنه حیا ورزي ملائک د دنه شرمېږي دومره با حیا انسان هغه خلکو معاف نکړ وای ته غلط سړی غلطی فیصله کی بادشاہ جمعه ته دیونه وای جمع له بنه راځي تاسو موږ نکی جمع باغوي ورکول او به په کور ور واوړې د لروجو قران ته ناستو دا آیاتونه لوستل اخذ وته ویل مکوې په د باندې گزارونه ظالمانو دا ټول شپه الله ته ولاړی او دا د ورځې روزي ولې وجنه او د کې د شپې د قیام دومره ډیرو راوی وای زلانم بیت الله ته مقام ابراهیم ته التا شپه مقام ابراهیم سره څوک نو وای زه ولاړم چاره له پوګه باندې لاس کې غوسته چې لګ وړاندې شنو ما په مانځ کې لګ را دی خوښم زما خوا کې کس ودرېد چې کس ودرېد ولاړ سار ته قریب وښ بس رکعت رکوې وکړه دوه سجدي په اول رکعت کې کېناست سلام وواړه دویم ونه سلام چې واړو چې داسې مې ورته وکتل عثمان رضی الله عنه دی وای ما ورته ویلې چې جناب تاسو یو رکعت وکړه وی راته ویلې دا مې ویتر مې نه وکړي او قرآن شریف مې پکې ټول ختم کړ په یو رکعت کې په یو شپه کې ټول قرآن شریف ختمول ته به چې یو شپه کې څنګه قرآن ختمېږي دې ته وایي برکت امتداد الزمان الله دې خلکو له وخت وږدوو
برکت اوس موږ سره نشته، ژوند تېرېږي سم پکې موږ ونه کړ. پخوانو خلکو پکې څومره کارونه کوي. د دې غرونو وطنونو ته ته لاړ شه، دا کم دیوالونه چې زمونږ د مشرانو جوړ کړي دي او دا کم پټي چې جوړ کړي دي، موږ یو په دې به په 100 کاله کې جوړېږي، هغوی په کال کې جوړول. د غره نه تیږې راوړه او کور جوړوه، دا داسې اسانه خبره ده. دې ته وایي برکت. الله په وخت کې برکت اچولی، په لږ وخت کې ډېر کار کول. نو دی چې کله ظالمانو پې ګزار وکړي شهید کېده، نو هغه وینه راله په دې ټکي باندې پرېوته چې ډېر زر دی الله به ستا کفایت وکړي. هغه قرآن شریف تر ډېره وخته پورې مسلمانانو سره و، د ده وینه پې پرته وه. اشاره وه چې ستا دشمنان به هم الله تباه کړي او الله بیا ډېر زر خلک تباه کړي. صبغة الله، صبغة الله، قبول کوي رنگ د الله. ومن احسن، او څوک د ډېر ښایسته من الله د الله نه صبغة په رنګ کې. ونحن له عابدون، او موږ د الله عبادت او بندگی کوو. په آیات کې 5 زجر په باره د رسم باطله کې، یو غلط رسم په نسواراو کې. رسم په نسواراو کې ابن عباس رضی الله عنه نه نقل دی، هغه دا دی چې کله به په عیسایانو کې یو ماشوم پیدا شي، 2 ورځې به پوره شو، 2 ورځ به یا به و پوره شو، نو یو رنګ دوی په یو چاټۍ کې اچولی و، هغې ته معمودیه ویلې. معمودیه رنګ، زیړ رنګ، لنډه ده. دا رنګ کې به ماشوم غوپک، یو غوپه به ورکوله، چې راوچت به کې به ویلې الان صار نصرانیا، اوس عیسایي شو. د عیسایت رنګ په وخت رنګ، اوس هم عیسایان رنګ هم اچوي. او موږ چې لیدلي دي عیسایان، د هغوی خاص صوبه دي په هغې کې چې څوک عیسایي شي یو غوپه ورکوي وله، او ماشوم له هم ورکوي چې کوم ماشوم نوی پیدا شي. ولې وایي دا رنګ شه، زموږ په دین باندې رنګ شه. دا قصه دوی ولې کوله؟ وایي سبب د دې دا و چې عیسی علیه السلام یو ځلې د یحیی علیه السلام ملاقات له لاړه، دواړه د ترور زامن. چې کله د یحیی علیه السلام ملاقات له لاړه، نو عیسی علیه السلام یحیی ته ویل چې زه تاله راغلی یم چې تا نه رنګ شمه. رنګ شم، رنګ شمه معنا دا ده چې تا سره کوم دین دی، ستا په شانتې زم څه شمه دیندار. دا موږ په پښتو کې مو په پلانکي باندې د پلانکي رنګ ختلی دی. رنګ دا معنا نه چې هغه برش راغستی دی او ډبې ایښی دی او رنګ یې پیچه، د پلانکي خوی پکې راغلی دی. وایي د پلار رنګ په بچي ختلی دی. خلک وایي که نه خربوزه د خربوزې نه رنګ الي، څه معنا ده؟ کم خوی او رنګ چې د خربوزې دی همدغه د خربوزې که نه. نو دلته عیسی علیه السلام یحیی علیه السلام ته وایي تا له رالم چې تا نه رنګ شم. رنګ معنا ته به راته د دین خبرې وکړي، په ما به اثر وکړي، زه دې له رالم. عیسایانو دا خبره پوی پې نه شو. دوی ویل عیسی علیه السلام د دې رنګ نه مطلب دا و چې یو خاص قسم رنګ و په ځان یې راواړه. دا رنګونه په ډېرو دینونو کې شته. په هندوانو کې شته، د مخکې ورځو کې د هغوی یو رسم تېر شي، هغې ته دیوالي وایي. دیوالی کې هغوی مختلف رنګونه په یو بل باندې اچوي، یو ښځې او نارینه شریک یو بربند وي، دا رنګونه په یو بل باندې اچوي. هغه رنګونه دومره ډېري په ځانونه په یو بل یې ور واچوي چې هغه بربندوالی هم پکې نه ښکاري. ځکه د هغوی دا مطلب دی چې اوس هندوش د هغوی په دین کې هم دغه زیړ رنګ لږ زیات دی، زیړې کپړې، زیړ زیړ د هغوی ډېر خوښي. نو عیسایانو د عیسی علیه السلام د دې خبرې نه واغستله او دغه رنګ یې ایجاد که ماشومان. نو الله ورته فرمایي چې کمال په رنګونو کې نه دی، دغه باندې خو دنیا هم پوهېږي. یو زنانه ده تکه توره ده او ځان له رنګ ښایسته د پوډر او د میک اپ دا ورکه ځان له، خلک خو پې دوکه شي، خو کمال خو نشته په دې کې. نو عیسایت دا رنګ چې تاسو ماشوم باندې اچوئ، دې کې کمال نشته. صبغة الله، قبول کوي د الله د دین رنګ. په دین کې بیا رنګونه نشته. دین دقه دی چې مسلمان شه، دقه رنګ دی بس. بیا زمونږ په دین کې د ماشوم دپاره څه دي؟ په 2 ورځ سرکلی،
ویخته به وله وخورې کالکې کې جنۍ او نوم به وله کېدې او عقیقه به ترې وکړي. نور زمونږ په دین کې سرنګونه نشته او ختنه سنتګري به وشي. صبغة الله د دې نه مخکې به فعل پټي صبغنا الله منګ الله رنګ کړي او صبغة الله د الله په رنګ شوي یا قبلنا صبغة الله من قبول کړي دی د الله رنګ. ومن احسن من الله صبغه او څوک به ډېر ښایسته د الله نه په رنګ کې. معنا یو سړی الله د دین په رنګ دین یې وله ورکه د دنیا رنګونه د بل سړی په ځان واچوي ده ته نه رسي ولې د الله په دین ښایسته شوی دی. او دا زمونږ او ستاسو په معاشره کې مونږ او تاسو وینو بعضې خلک دومره ښایسته د دین د وجې نه داسې نه ښایسته چې سوري یا سپینې نه توري هر څنګه چې خو په دین د وجې نه په هغه کې دومره اثري چې سړي ته پته لګي چې د کې دین شته رنګ بیا نه یې ورکړی ځان. بعضې انسانان لکه دا کافران وګوره عیسایان او دا انګریزان قدرتیم ښایسته دي او په ځان باندې رنګونه هم واچوي پیکه پیکه ښکاري ناولي ښکاري. دا سیکان دا هره ورځ لامبي د دوی په دین کې داسې ده چې دوی به هره ورځ لامبي هر سهار به لامبي خو سره د هره ورځ لامبلو د هغوی نه بوی ځي ناولي څښا دي خیرن دي. انما المشرکون نجس مشرکان پلیتی. ونحن له عابدون دا تفسیر د صبغة الله شه. د الله رنګ څه ته وایي عبادت کوه د الله بندگی شروع که ته په عبادت باندې رنګ شوي. قل اتحاجوننا فی الله قل ورته ووایه اتحاجوننا فی الله آیا تاسو موږ سره جګړې کوئ فی الله د الله په باره کې وهو ربنا وربکم او حال دا دی چې الله زمونږ هم رب دی او ستاسو هم رب دی. ولنا اعمالنا زمونږ د پاره زمونږ عملونه دي ولکم اعمالکم ستاسو د پاره ستاسو عملونه دي. ونحن له مخلصون او مونږ د الله د پاره اخلاص کوونکي یو په عبادتونو کې. شپږم رد او زجر دې ته کوم رد وایي رد په محاجه باطله په غلطه جنګ کوي لګیا دی. یو سړی حق دی حق د پاره خلک جنګ کوي دوی په غلطه کې لګیا دي او جنګونه او جګړې او لانجې شروع کړي. اتحاجوننا محاجه ویل کېږي جانبین یو بل ته دلیل پیش کوي. هغه وایي زما سره دا دلیل دی دی وایي ما سره دا دلیل دی بیا هغه وایي ما سره دا دلیل دی دی وایي ما سره دا دلایل یو بل ته پیش کول دي ته محاجه وایي. خو اکثر استعمالیږي په جګړو کې چې باطل پرست سره وي باطل پرست چې کوم جنگ کې دي ته شریعت محاجه وایي. نو دې د وجه نه اوس چې دا څومره مناظرې کېږي دا مناظرې نه دي دا محاجې دي جګړې دي او جګړې خو رښتیا هغه قتل و قتال هم پکې دي. مناظر چې دی کنځلې کوي دا څنګه مناظر دی پټکې په سر ځان ته مسلمان وي حنفي وي دیوبندي وي عالم ځان ته وي کنځلې کوي لګي مولا ته کنځلې کوي بیا چې دی همدغه شانتي بد الفاظ وي یو بل پسې اسلحې راوباسي یو بل ته لاس اچوي لتې ورکوي. نو دې ته مناظره نه وایي مناظره دې ته وایي د نظر نه ده. ستا دلیل به زه وګورم که مضبوط ومنمې زما دلیل به ته وګورې زما په دلیل کې به ته نظر وکړې که مضبوطو ته به ومنې. اوس دلایل کتل نشته د یو بل دلایل ختمول او کمزوري کول دي نو دې ته محاجه وایي. آیا تاسو موږ سره جګړه کوئ فی الله د الله په باره کې هغه کافر چې الله نه مني دهریه ورته وایي. موږ وایو الله شته هغوی وایي نشته. خدا خطاب خو نصارا او یهودو ته دی هغوی الله منه. نو دلته محاجه فی الله څه معنی اتحاجوننا فی الله معنا فی توحید الله. منګ وایو الله یو دی تاسو منئ چې الله شته خو تاسو یې ولې عزیر علیہ السلام زوی دی عیسی علیہ السلام زوی دی ملائکه نوړه دي اولیاء دي نیازبین دي نازولی دي ورځ ورکړې ده
نو جګړه زمونږ او د دوی په څه کې د فی الله فی توحید الله. د دې زمونږ د زمانې د مشرکانو چې موږ سره لانجه ده، ګوره په مانځې لانجه نه ده، دا مونځ هسې بهانه شوی دی چې یاره تاسو رفع الیدین کوئ امین وایي، داسې بهانه ده. اصلي جګړه زمونږ او د دوی فی الله د الله په توحید کې ده. موږ ورته وایو دا مزارات ختم کړئ، دا څه نشي کولی، د الله سره هم شریکان کړي دي، د الله مقابله پې کوئ. دوی وایي تاسو اولیاء نه منئ. زمونږ او د دوی لانجه په همدقه ځای فی الله په توحید کې روانه ده. دویمه معنا درېمه فی الله فی اطاعت الله. تاسو موږ سره د الله په تابعدارۍ کې جنگ کوئ. موږ د الله تابعدار یو او تاسو موږ د الله د تابعدارۍ نه راګرځوئ، را اړوئ. وهو ربنا، او الله زمونږ رب دی. یعنې زمونږ خو عقیده د ربوبیت ته الله ته رب وایو، بل چا ته رب نه وایو. او تاسو رب چا ته وایي؟ مولا او پیر ته. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. پیر او مولا ته رب ویلی دی. زمونږ په زمانه کې هم د خلکو پیر او مولا ته رب ویل. لکه رب العالمین چې حلالول حرامول کوي، خلک لګیا دي پیران او مولیانو ته حلالول حرامول کوي. ولنا اعمالنا، زمونږه دې ته اعلان البراءت وایي، بیزاري. بس زه خپل کار کوئ چې نه منئ، زمونږ دپاره زمونږ عمل، ستاسو خپل عمل، ستاسو کفر زمونږ ایمان، پته به لګي. موږ الله ته اخلاص کوو. د دې مقابل حذفي ونحن له مخلصون وانتم به مشركون. موږ خو اخلاص کوو خو تاسو سره شریکان جوړوئ. اخلاص څه ته وایي؟ امام قرطبی رحمت الله علیه وی عمل صفا کول د ګندګیو نه، ریا به پکې نه راولي، خودنه به پکې نه وي، نوم به نه وي، د غیرت د وجې نه به نه وي، صرف د الله دپاره وي. ام تقولون، آیا تاسو وایئ ان ابراهیم، بشک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اسماعیل اسحاق یعقوب علیهم السلام والاسباط، او د دوی اولادونه کانو هودا، یهودیانو او نصارا یا عیسیانو. قل ورته ووایه اانتم اعلمو، آیا تاسو ډېر ښه پوهېږئ ام الله، که الله ډېر ښه پوهېږي د دوی په حال. ومن ازلم، څوک دی ډېر لوی ظالم، ممن کتمه د هغه چا نه چې پټی شهادتن علم د حق عنده چې د ده سره وي من الله د الله د طرفه. وما الله بغافل، او نه دی الله ناخبره، عما تعملون د هغې نه چې تاسو کوم عملونه کوئ، الله ناخبره نه دی. الله ستاسو د عملونو نه باخبر او خبردار دی. اوس په دې آیات کې وم زجر یهود و نصاراو ته، او هغه یو غلط نسبت پیغمبرانو ته کول. نسبت داو یهودو به ویلې دا څلور پیغمبران چې دي ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب، دا څلور واړه یهودیان تیر شوي دي. نو زمونږ دین ځکه ښه دی چې زمونږ په دین کې داسې غټې هستۍ تیرې شوي دي. نصاراو به ویلې نه زمونږ دین صحیح دی، ولې دا څلور واړه زمونږ په دین کې تیر شوي دي. هر یو دی غټ پیغمبر ته لاس ور واچو، الله پې رد کوي چې دا څلور واړه نه یهودیانو او نه نصاراو، دا تاسو دروغ وایي، دا د ځان نه وایي. یا د دوی بچي قل اانتم اعلم ام الله، آیا تاسو د دوی په حال ښه خبر یې که الله؟ الله وایي نو او ته وې وو. نو کم وخت کې چې دوی ژوندي وو ته نه وې او الله وو، نو الله ته خبر دی. ومن ازلم، د ده نه به غټ ظالم چرته بل رد پې کوي چې راولګي او علم د حق پټ کې د ده سره دی. ده ته ښه پته د یهودي نصراني ته چې دا پیغمبران نه یهودو نه نصارو، دا حق یې پټ کړی دی، دا نه ښکاره کوي. نو د ده نه غټ ظالم نشته.
ولی نسواراو سره علم د حق په کوم ځای کې انجیل کې، یهودو سره علم د حق په کوم ځای کې تورات کې، واقع پټ کې نه ښکارا کو. تلک امه، دا یو ډله ده، قد خلت چې تیره شوې ده مخکې، لها ما کسبت، د دوی دپاره بدله د هغې ده چې دوی څه کړي دي، ولکم ما کسبتم، ستاسو دپاره بدله د هغې ده چې تاسو څه کوئ، ولا تسألون، تاسو نه به تپوس ونشي عما کانوا یعملون، د هغه څه په باره کې چې دوی کوم عملونه کړي دي. اتم زجر د آیات مکرر راغی، مخکې تیر شو، ظاهره کې تکرار خو حقیقت کې تکرار نه لري. ګوره هلته دعوه د دوی څه وه چې د مشرانو په عمل به موږ بچ کېږو، نو رد یې وکړو چې د مشرانو په عمل نشئ بچ کېدلی. او دلته فخر کوي چې موږ ډېر ښه خلک یو، ولې ښه سړی، پلار نیکم ښه سړی تېر شوی. نو الله وایي فخر په مشرانو مه کوئ، مشران دې ښه خلک وو، خو دا فخر تاله فایده نه درکوي. حدیث کې راځي من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، یو سړی چې عمل رسته کې عمل نشته، نسب یې نشي مخکې کولی. ډېر خلک په دې نسب دوکه شوي دي، موږ ملاخیلي، موږ پیرانی، موږ خونزادګانی، موږ سیدانی، موږ میاګانی، زموږ پلار نیکه عالم تیر شوی دی. که ته ښه سړی شولې خو ګټه ده، او که ته ښه نه وي نو نسب که فایده ورکولې، ابو طالب او ابو لهب له به فایده ورکړې، نسب فایده ورنکړي. د نوح علیه السلام خپل صلبي بچی دی د ده نه پیدا، نسب فایده ورنکړه، په دنیا کې عذاب کې هلاک شي کافر. نو په هلته څه زجرو، هلته زجرو په دې چې د مشرانو په عمل تاسو ته نجات نشته، او دلته زجر دی بالفخر بالآبا، په پلارانو مشرانو باندې فخر مه کوئ. سیقول السفهاء، ډیر زر دی چې وایي به بېوقوفه من الناس د عامو خلکونه، ما ولاهم، چا واړول دوی، عن قبلتهم التي، د دوی د قبلې هغې نه، کانوا علیها، چې دوی هغې ته مخ اړونکي وو. قل ورته ووایه لله المشرق، د الله دپاره مشرق دی، والمغرب او مغرب دی، یهدي من یشاء، رسی چا لره چې الله یې وغواړي، الی صراط مستقیم، نیغې لارې ته. په دې راروانو آیاتونو کې د دوی یو دوه شبهې دي، د هغې جوابونه. اوله شبهه په تحویل قبله باندې وه، چې قبله کله بدله شو دوی یو اعتراض وکړ. دا شبهه دلته ذکر ده، ما ولاهم، د مسلمانان چا واړول د خپلې قبلې نه، الله جواب ورکوي دا ما اړولي دي. جواب په څلورو وجو ورکوي. مسلمان تاریخ ووایه چې خبره باندې پوه شي. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مکه کې 14 کاله لمونځ خو یې کوو، خو مکه کې کعبه کې چې ته دننه ودرېږې نو کعبه کې به طرف ته د شریعت نه وای، څلور ګوډه دي، څلور دیواله دي، که دې دیوال ته ودرېږي که هغه طرف نه ودرېږي، که دې طرف نه که هغه طرف، هر طرف نه چې ودرېږي. د دننه په بیت الله کې دا حسابي چې کله تا ته تر څو پورې کعبه ښکاري، هر طرف ته چې نور خاته ته د مخه خو چې کعبې دیوال تا ته ښکاري. نو نبی علیہ السلام به هلته داسې ودرېده چې هم بیا مخه کعبې ته راله او هم بیا مخه بیت المقدس ته راله. نو دوه قبلې یو مانځه کې جمع کوئ. کله چې مدینې ته راغی نو مدینه کې داسې نه شوه کېدلی. ولې؟ ځکه چې کعبې ته ودرېده بیت المقدس ته شا کېدله، مغرب ته چې به ودرېده بیا خو قبله داسې شوه نو اخوا یې شا راتله، او که دې خوا به ودرېده نو بیت الله ته شا راته. د الله حکم ورته راغی چې ته بیت المقدس ته ودرېږه. نو 14 میاشتې نبی علیہ السلام بیت المقدس ته ولاړ. د مکې مشرکان خپه وو چې دا خو زمونږ خپل د علاقې سړی دی او ته وګوره زمونږ قبلې ته نه ودرېږي او د بل چا قبلې ته ودرېږي. یهود ډېر خوشحاله، یو بل ته ویل زمونږ قبلې ته مونځ که خیر یو ورځ به مونږ ته راواوړي، زمونږ دین له به راشي.
خو نبی علیہ السلام په دغه قبله خوشاله نه و، خوښه نه وه، خوښه. نو کله ناکله به بره داسې وکتل اسمان ته چې کله به جبریل راشي او ما ته به ووایي چې دا مخ بیرته بیت الله ته واړوه. نو الله ورته جواب راولي قد نرى تقلب وجهك في السماء. کله به وحی راځي الله ته به برکتل، الله ته به کله حکم را لېږي چې زما قبله بدله شي. دغه دی چې 14 میاشتې یا 18 میاشتې پس حکم راغی فول وجهك شطر المسجد الحرام. ای پیغمبر علیه السلام مخ مسجد حرام ته واړوه، بل طرف نه راواړوه. مکې مشرکان ډېر خوشحاله شو، ویل بیرته زمونږ قبلې ته راواوړئ که خیر یې دین ته به بیرته راځي. یهود خفه شو، وګوره که نه د ټولو پیغمبرانو قبله و بیت المقدس هغه یې پرېغوست. نو دا آیاتونه دا شبهه وه. نو کله چې نبی علیہ السلام بیت الله ته مخه کړه او بیت المقدس ته پاتې شو، نو دوی خفه شولو چې دا چا واړول. الله څلور جوابونه، څلور وجې. اول قل لله المشرق والمغرب، مشرق او مغرب د الله دی، ستا پکې څه کار دی؟ د الله خوښه د خپل نبي داسې اړی او که داسې اړی. دې ته اجمالي جواب دی. علت دویم علت په 143 آیات کې وګوره، هغه دا دی وان الذين دا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. دا قبلم د لزکه درکړه چې د ایمان والو پته ولګي. دریم علت وان الذين اوتوا الكتاب، يهود او نصاراو تم پته ده چې د دې پیغمبر دا قبله دی خو راوړېدل دا حق دی. په تورات کې یو نښه د نبی علیہ السلام دا وه چې د ده به 2 قبلو ته مونځ کوي، قبله به بدلېږي. څلورم علت 150 آیات کې به راشي لئلا یکون للناس علیکم حجه. قبله مې د لزکه بدله کړله چې څوک په تاسو باندې اعتراض ونه کړي چې غوره قبله خو بیت الله دی، دا مې دله درکړه. سيقول السفهاء، په دې کې 2 قول دي. عام مفسرین وایي چې سین د پاره د سرازي استقبال، او بل څه د یقول فعل مضارع د په خپله معنی والا. زر دی چې پر روان وخت کې قمقل به وایي چې د مسلمانانو ولې د هغه قبلې نه بیت الله ته واوړېدل. نو څه معنا ده؟ د آیات هغه وخت کې نازل دی چې لا قبله بدله شوې نه ده، پیشنګویي وه چې کله ستاسو قبله بدله شي نو دا قمقل خلک به په تاسو دا اعتراض کوي. سیقولو لږ وخت پس به وایي. نو آیات په هغه وخت کې راغی چې لا قبله بدله نه وه، خو پیشنګویي راغله چې دوی به تاسو پسې داسې خبرې کوي. دې ته خبر صادق بالغیب وي، الله د غیب خبر ورکو رښتیا شي. دویم قول د بعضې علماو دی، د لږو علماو، هغه دا دی چې سین د پاره د تاکید دی او فعل مضارع چې دا په معنا د ماضي کا. خامخا ویل قمقلانو، خامخا ویل دا مضارع ولې د ماضي په معنا کړه؟ ځکه چې دا اعتراض دوی ننم کوي او سبایم کوي، همیشه کوي. نو ویلې دا به کله جوړیږي چې کله اوس قبله بدله شوه نو دا آیات راغی. د قمقلانو یهود او نصاراو اعتراضونه شروع کړل، الله آیات راولېږه. ته وګوره سیقول السفهاء، خامخا ویلې یهود او نصاراو اعتراض وکړ. قمقل الله ته سفهاء ویلې ولې؟ د الله په راز نه پوهېږي، په دې کې د الله راز دی. یو نبی هغه فضیلت یې ورکړه بیت المقدس ته یې ودرو، د پیغمبرانو قبله وه. بیا د دنیا غوره قبله بیت الله و، دا فضیلت یې ورکړه. دا محمد رسول الله څومره غوره انسان دی. الله 2 قبلو ته ودرولې دي، 2 کمال یې وګټل او دا قمقل په وی نه پوهېږي. ما واللهم چا واړول مسلمانان د هغه قبلې نه کانو علیها چې وسه پورې هغې ته مخ کو، بیت المقدس نه چا واړول؟ هم ضمیر نبی علیہ السلام او صحابه ته راجع. علیها على استقبالها مخ وتاړل. قل لله المشرق والمغرب. اول جواب دا دی ته علت اجمالی وای. طرفونه 2 دي، مشرق او مغرب، څلور دي خدا 2 غټ دي.
دا یادېږي ډېر، دا د الله دی. نو چې د الله دي ستا پکې څه کار دی؟ پیغمبر کله دې طرف ته اړی کله دې طرف ته. دې ته اجمالي او الزامي جواب وایي. لنډ رسۍ څوک چې وغواړي صراط مستقیم، پیغمبر که بیت المقدس ته ودرېده هم په نیغه لاره او که اوس بیت الله ته ودرېږي هم په نیغه لاره دی. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك دقشان جعلناكم منغا وګرځولې تاسو امتن یو امت وسطا انصاف والا غورا لتكونوا دې لپاره چې شئ تاسو شهداء علی الناس حق بیانون کی خلق ته ويكون الرسول او شی رسول علیه السلام علیکم تاسو باندې شهیدا حق بیانون کی. وما جعلنا القبلة التي او ندى مقرر کړي من قبله هغه كنت عليها چې توی هغه ته مخکون کې الا مگر لنعلم د دې لپاره مقرر کړي و من يتبع الرسول څوک تابعداري کوي د رسول الله علیه السلام ممن د هغه چانه ينقلب على عقبيه چې اوړي په خپل پوند باندې وان كانت لكبيره اگر چې اوړېدل او بدلیدل د قبله ګران کار دی الا على الذين مگر په هغه کسانو باندې نه دی ګران هدى الله چې الله ورته هدایت کړی دی. وما كان الله او نه دی الله ليضيع ایمانکم چې ضایع کی برباد کی ستاسو ایمانونه. ان الله بالناس بشک الله په خلکو باندې لرؤوف شفقت کوي یا مهربان دی او رحیم رحم کوي. اوس په دې آیات کې الله رب العالمین شپږ جملې بیانې، شپږ د پاره د تعظیم د بیت الله یا د قبله. اوله جمله کې لوی شان د دې امت د امت ډېر غوره دی، امتا وسطا. په دویمه جمله کې شان د نبی علیہ السلام، دا نبی پتا سو گواه دی. په دریمه جمله کې تفصیلی جواب د شبهه وما جعلنا القبلة التي. سلورمه جمله کې تحویل قبله. هغه ورپسې آیات کې ده بیا قد نرى تقلب وجهك في السماء فول وجهك التبرش. پنځمه کې جواب د بل سوال ولئن اتيت الذين. شپږمه کې صفات الہیه الله رب العالمین مناسب صفات برش. وكذلك جعلناكم كذلك کاف د پاره د تشبیه ذالک اشاره شو مخ کې هدایت ده. الله دق شانت هدایت او استقامت تاسو ته درک ولی درک جعلناكم امه وسطا تاسو غره امت یستی او غره امت ته الله هدایت او استقامت ورکړي. وسط په لغت کې وسط په فتحې د سین سره عادل ته وي انصاف والا. او دویمه معنی د وسط غوره افضل چې وته وي. او کله چې وسطن شي وسط په سکون د سین سره نو بیا د شیز مینس ته وي لکه د جمعات د مینس ته سوی وسط خلق هغه ته موسط وي. نو د دوانه معنی دلته صحیح دي. دا امت عادلم دی، دا امت غورم دی او دا امت په منځ کې دی. څنګه په منځ کې دی؟ يهودیت کې افراط دی ډیر زیات
زیاتې دی پکې د ځان نه، نصرانیت کې کمی دی او اسلام کامل دی، نه پکې زیاتې شته نه پکې کمی، افراط تفرید پکې نشته، غلو پکې نشته دی. نو دا امت غوره شه. څه دپاره چې تاسو شهدا شئ په خلکو. شهدا څه معنی؟ شهدا یو په آخرت کې دی، یو په دنیا کې. دنیا کې دوه طریقې دي د دې امت د گواهی. یو طریقه دا ده چې په مړي باندې گواهی ورکړي، په مړي باندې گواهی ورکړي. جنازه تیرېدله، صحابه کرامو صفت وکړه چې ډېر نیک سړی او ښه سړی و. نبي علیه السلام ویل وجبت، د دپاره واجب شه. څه وخت پس بله جنازه تیرېدله، خلکو یې بد ویل چې ډېر بد سړی و، ډېر ظالم و، ډېر ناکاره و. نبي علیه السلام وفرمیل وجبت، واجب شه. نو صحابه ورته پوښ موږ د یو سړي ته صفت وکړه، تا وویلې واجب شه، بیا هم د بل سړي بد ویل، تا وویل واجب شه. وای انتم شهداء الله فی الارض، تاسو د الله گواهان یې په دې ځمکه کې. تاسو چې په چا گواهی ورکړه چې ښه سړی و، جنت وله واجب شه، او تاسو چې په چا گواهی ورکړه چې بد سړی و، جهنم وله واجب شه. نو په دنیا کې شهادت دا دی چې دا ټول مسلمانان په چا گواهی ورکړي. کم مسلمانان چې صحابه و په شان دي، د هر چا گواهی نه ده. اوس به د چا سره نه لګي، به زه وایم چې دا بد سړی دی، دا خو ذاتیات دي. دویمه طریقه ده شهادت په دنیا کې. شهادت په معنا د تبلیغ، دین رسول. منګ تاسو وګرځولئ غوره امت، لتكونوا شهداء علی الناس، خلکو ته به دین رسوئ او پیغمبر په تاسو شهید دی، تاسو ته دین در ورسوئ. من به دا کارم کوم. الا فلیبلغ الشاهد الغائب، حاضرین د غایبینو ته دا دین ورسوئ. مونږ چې څه زده کوو دا به غایبینو نورو خلکو ته رسوو، هغوی بیا نورو ته رسوو. بله معنا مونږ کړې وه چې شهدا په آخرت کې او په قیامت کې. نو په قیامت او آخرت کې شهدا څنګه دي؟ حدیث کې راځي دا امت به په آخرت کې گواهانی. نوح علیہ السلام با الله را پاسه قیامت کې چې تا دعوت تبلیغ کړی دی، وی قوم به امراش، قوم به سوچه منکر شي چې یا الله دی نوح علیہ السلام موږ ته یو ټکی دعوت نه دی، موږ لیدلی هم نه دی، د موږ ته تبلیغ نه دی کړی، یو ورځ هم راته بیان نه دی کړی. قوم منکر شي، مجرمان منکریږي. الله به نوح علیہ السلام ته وفرمایي چې یا نوح علیہ السلام تا سره څه دلیل دی چې تا دعوت کړی؟ هغوی دلیل خو نشته، ما دعوت کړی 9.5 کاله مې کړی دی. الله به ورته وفرمایي دوی نه مني. نو قوم به نوح علیہ السلام ته وایي ستا دعوت به موږ اله ومنو چې یو ګواه خو پیش کړه. الله به نوح علیہ السلام ته یو ګواه ورته پیش کړه، شته د سره؟ هغه به وایي امت محمد، د محمد رسول الله علیه السلام زما دا امت زما گواهان، دا مسلمانان به حاضر کی. نوح علیہ السلام به وته مسلمانانو ما د خپل قوم ته دعوت او تبلیغ کړی دی کنه مې دی کړی؟ موږ مسلمانان به وایو چې نوح علیہ السلام بالکل دی کړی، 9.5 کاله دی کړی. د نوح علیہ السلام قوم به موږ پسې راپاشي چې ځای مړه زمونږ او ستاسو په منځ کې زرګونه کاله د کوم ځای نه رالی؟ تاسو چېرته وئ په هغه وخت کې؟ تاسو دره کم نه لګېده او اوس راځئ په موږ ګواهي ورکوئ. د کوم ځای نه دا ګواهي ورکوئ؟ تاسو ته څه پته ده؟ مسلمانان به ورته وایي موږ د الله قرآن لوستلی وو او په قرآن کې الله ویلي چې نوح علیہ السلام 9.5 کاله دعوت کړی دی او الله دروغ نه وایي. وایي قوم به پړش د نوح علیہ السلام. نو ګوره دا امت په آخرت کې ګواش علی الناس په نورو امتونو باندې. او نبی علیہ السلام به په منګه گواهی څنګه به گواهی؟ یا الله ما دوی ته تبلیغ کړی، گواهی به ورکړي په منګه. هر نبی به په خپل امت پیش کیږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به په منګه باندې څنګه گواه دی په دنیا کې؟ یو په دعوت،
موږ هم ګواهي ورکو چې دا نبی علیہ السلام موږ ته دعوت کړی دی. اخري چې کله نبی علیہ السلام حج عرفات کې چې خطبه وفرمایله ګوته اسمان ته اوچته کړه. صحابو نه تپوسو کو الا هل بلغتو ما دین در ورسو کنه؟ صحابه ویل موږ ټول ګوایو تا دین را ورسو او د دین دی پوره حق ادا کړ. نبی علیہ السلام اسمان ته ګوته اوچته کړه اللهم فشهد یا الله ته گواش. صحابه وی چې تا دین را رسولې دې ته په دې خبره گواش. وما جعلنا القبلة التي نم د ګرځولې قبله هغه كنت عليها د كنت خپل معنا او کما زیده کنه مخ کې چې د کومې قبله ته مخ اړو مخ کنه قبله سوا بیت المقدس دام تعالی مقرر کړي ولی دا بیت المقدس تم ته ول شپاړس میاشتې صد پاره ودرو لنعلم من راخکارا کو چې د پیغمبر څوک تابعداري کوي څوک ته په پوندو اوړېدل دا معنی چې تابعداري نه کوي مرتد کیږي. دا معلومات من خلق لور کو الله ته معلومات شته او خلق ته می خودله ته چې بیت المقدس ته ودرېدلې لنعلم من دلته مشرکان مراد چې دا مشرکان د پیغمبر خبره اوس مانی کنه. الته خو چې مکه کې ودرېده ډېر خوشاله چې ځکه خیر زمون قبله ته خودريږي کنه. نو نبی علیہ السلام چې بیت المقدس ته ولاړو نو امتحان په يهودو باندې عفوا په مشرکانو باندې نو په چا امتحانو اے يهود استاسو قبله ته ولاړ دي نو وس خبره مانی کني مانی څوک ته مرتد کیږي او څوک مانی او كنت بل معنا وکا وس فی الحال چې کومه قبله ته وس کومه ده کعبه دا دویمه معنا ده. نم د ګرځولې قبله هغه كنت چې وس ته ته مخ اړولې ده منګه ګورو څوک د رسول الله علیه السلام تابعداري کوي په مشرکانو امتحان شي چې مشرکانو استاسو قبله ته ولاړ دي خبره هم نه کوي استاسو قبله ته ودرېده اوس خبره هم نه نو دا راخکارا کو مم ينقلب على عقبي چې په پوند شاته زی زمون په پښتو کې د اصطلاحات شته وې پلان کې ریورس گیر ولګو نو په سړی کې هو گیر نشته چې ریورس گیرونه لګي سمانا ورستلاړ پلان کې چې د ریورس سمانا نو د څه کو چانه دي کړي چې ځان توله کې شاته روان شي او په شیشه کې ګوري چې د لاستواله او د لاست دا پښتو استلام د سلا چې کله سړی ریورس کیږي شاته کیږي د خبرې نه نو خلک وی ریورس شه. نو قرآن چې سړی دین پریدي او مرتد کیږي هغه ته سوی ينقلب على عقبيه په پوند واوړي د پوند کم تر د مخه ته د شاته ده چې په پوند واوړي د معنا دا د چې مرتد شه. د قرآن اشارات دي باریکه کتاب دی. مرتد ته سوی په پوند واوړي او په پوند ټوپونه سو کوي اجړاګان او ډمان هغه د پوندو نډیر کار لیکنه نیغ لګيږي ټوپونه پیوي ګډيږي رقص کوي او دویم مولیان کم مولیان د بدعات ولا بریلیان سفیان جمعتونو کې ګډيږي نو دا د پوندو ټوپونه والو ګډا د مرتدینو کارو. وان كانت لكبيره دا اوس تفصیلی علت شدغه لنعلم دا ټول دا غي د پاره شروع دي. وان كانت لكبيره دا قبله بدلیدل ور ډیر ګران کار دی ولی ګران دی رواج ما تول ډیر سخت د نبی علیہ السلام ولس میشت دې طرف ته منځو کوسو ته دې خوراو نبی علیہ السلام لدی خبر ډیر زور ورک ولی يهود وی پروپاګاندا شروع چې خاولي اوسه پوری په غلطه وي اوسه پوری نه پویدلی اوسه پوری ته پیغمبر نه وي دا دومره منځونه چې دې طرف ته کړی دا بس کیږي رواج چې د کلم ماتولو او رواج د پر غوستو اعتراضونه بدر باندې ډیر کی ډیر خلک الله ترست حق ور نصیب کی بس پنګر توپ کی په پوخ عمر کی بدعات پریدي نو خلک وته سوي دا اوسه پوری نه پویدلی دا اوسه پوری منځونه دي غلطو چې اوس د پکې رفول دي شروع دا ډیر ګران کاری الا على الذين هدى الله چاته چې الله هدایت کړی هغه ته هیڅ ګران نه دی ولې د الله حکم دی بس منګي امنو که خلک خان دي او که جاړي وما كان الله ليضيع ايمانكم
نه دی الله چې برباد کړي ستاسو ایمانونه. معنا څه ده؟ حدیث د بخاري سره ملګری کړه. یهودو نصاراو اعتراض وکړو، صحابه هم تپوس کړو چې 14 میاشتې خو دې طرف ته مونږ مونځ وکړو، صحیح شو. اوس چې کله مونږ قبلې دې طرف ته راواوړو زمونږ دا مونځونه به څه کېږي؟ قبول به یې که نه به یې؟ الله آیات راولېږي ایمان دې نه ضایع کومه. ایمان څه ته وایي؟ صلاتکم، منځونه ستاسو نه ضایع کېږي. دا منځونه ستاسو برباد نه دي، دا په ځای باندې دي. صلات ایمان په معنا ده صلات. یا په دې دوران کې چې کوم صحابه کرام وفات شوي دي 14 میاشتې مونځ بیت المقدس ته کړی دی، وفات شو. اوس قبله دې بل طرف ته راوړېدلې ده. د دې منځونو سره به څه کېږي؟ الله آیات راولېږي دا منځونه قبول دي. ډېر خلک وایي که نه چېرې یو سړی دی حق پرست شه نو دا مخکې ژوند به یې څه کېږي؟ مخکې منځونه الله قبول کړي. اوسه پورې تا ته پته نه وه په مانځه کې دی امام په صورت فاتحه نه ویله، اوس ته شروع کړه. 50 کاله دی بغیر د فاتحې نه منځونه کړي، د دې راګرځول نشته، دا صحیح دي. دا خبره موږ د کوم ځای نه کوو؟ دا د قرآن د منځ نه کوو. الله وایي چې دغه منځونه دې زه نه بربادوم، هغه په هغه وخت کې شوي دي، بس ټیک دي. او نه شریعت دا ویلي دي چې دا راوګرځوئ. الله د پاره رؤوف راوړ. رؤوف وای شفقت کوي. ولی الله ډیر په مونږه مهربان او خپه کېده را باندې ذکر الله غوړه قبله را کړه. الله په مونږه خپه کېده زمونږ پیغمبر 2 قبلو ته ودرو، 2 فضیلتونه ورکړه. قد نرى تقلب وجهك، یقینا لید مونږ تقلب وجهك اړول راړول د مخستا فی السماء طرف د اسمان ته. فلنولینک پس خامخا موږ به واړو تعالی را قبلة داسې قبلې ته ترضاها چې ته به هغه خوښه کړي. فول پس واړو وجهک خپل مخ شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام. وحیث ما کنتم چرته چې یې تاسو فولوا وجوهکم واړوئ خپل مخونه شطره د هغې طرف ته. وان الذین اوتوا الکتاب هغه کسان چې کتاب ورکړی شوی دی لیعلمون خامخا پوهیږي هغوی انه الحق چې بدلېدل د دې قبلې دا حق کار دی من ربهم د دوی د رب د طرف نه. وما الله بغافل او نه دی الله ناخبره عما یعملون د هغې نه چې دوی کوم کارونه کوي. آیات کې تقریبا ډېرې جملې راغلې متعلق دي د چا سره؟ د تحویل قبله سره. قبله بدله شو. اوله جمله کې نبی علیہ السلام ته تسلی ده په دې وخت کې لا قبله بدله نه ده، یا قبله بدله ده تسلی. نبی علیہ السلام ته حالت بیانوي. قد نرى تقلب وجهك منګ لیده تا به دا مخ اړو راړو اسمان ته به دې کتلې چې یا الله ته به کله حکم را لېږي چې زما دا قبله بیت الله شي. دغه حالت ذکر شي. تقلب بار بار به دې مخ اړو راړو. نبی علیہ السلام به وایي الله نه غوښتله چې یا الله زما قبله کعبه که، غوښتله دعا به یې کوله. د ډېرې مینې د وجې نه کعبې سره یې مینه ډېره وه، خو اختیار خو یې نه و پکې، وس یې نه کېده. ولې؟ د الله خوښه لا نه ده چې کله د الله خوښه راشي نو قبله به یې بدله شي. فلنولینک قبلة ترضاها دې ته وایي وعده. الله سره وعده وکړه داسې قبلې ته دې اړومه ترضاها چې ته به پرې راضي او خوشحاله شي. دی ورسره وعده وکړه داسې قبلې ته دې اړومه ته به په هغې باندې راضي او خوشحاله. وعده وشوله بل جمله رااله فول وجهك شطر المسجد الحرام. دې ته وایي امر بتحویل القبله. امر راغی بس مخ مسجد حرام ته واړوه. په دې آیات باندې د رسول الله علیه السلام قبله بدله شو. نو ښه تفسیر په سیقولو کې سو قبله نه وه بدله، آیات راغلی چې صفحا به دا اعتراض وکړي. نو چې کله په دې جمله قبله بدله شو هغوی اعتراضونه شروع کړل. مخ واړوه طرف د مسجد حرام ته. چې کله
څوک په حرم کې بیا به مسجد حرام ته ګوري او چې د حرم نه باري نو طرف ته. اوس موږ د مسجد حرام طرف ته ودرېږو. نبی علیہ السلام په مدینه کې هغه هم دې طرف ته ودرېده. مسجد حرام ته مخ واړو. دا آیات چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې راغې، کله چې دا آیات نازلېده چې مخه بیت الله ته مسجد حرام ته واړوه، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غرمې مونځ کړو. د غرمې مونځ کړو. اولنې مونځ رسول الله علیه السلام بیت الله ته د مازیګر وکړ. مازیګر بیا کله چې مسجد قبلتین ته خبر رسیده، قبلتین چې وته وي، هلته صحابه په مانځه ولاړو 2 رکعاته. موږ مازیګر مونځ یاد کړو اول نه غرمې مونځ ماسپخین. نبی علیہ السلام باندې دا آیاتونه د ماسپخین مانځه نه مخکې رااله، نو اولنې مونځ بیت الله ته د غرمې وکړ. نو مسجد قبلتین ته چې خبر رسیده مازیګر په مانځه هغوی ولاړو 2 رکعاته یې کړي، نو خبر شو چا ورته خبر ویوړه چې قبله بدله شوه، نو په مانځه کې راتاو شو. نو هغې مسجد ته قبلتین وی، یو مونځ پکې 2 قبلو ته وشو، 2 رکعاته یې اخوا کړي، نو چې خبر شو په مانځه کې راتاو شو بیت الله ته ودرېد. نو بیا بخاري کې حدیث راځي چې مسجد قباء ته چې خبر را رسیده د سحر مونځ لږ فاصله کې، هلته سحر مانځه کې خلک ولاړو په اول رکعت. صحابي په دروازه کې ودرېده، وایي زه ګواهي ورکوم قبله بدله شوې ده، خلک په مانځه کې راتاو شو. نو مسجد قباء ته سحر خبر را ورسېد. وحيث ما كنتم، دا خو نبی ته حکم اوس امت ته وایي، چرته چې تاسو فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام، شطره مخونه مسجد حرام ته واړوئ. دې ته تعمیم د حکم وایي، ټول امت ته دا حکم عام شي. که جماعتونو کې، که په دشتو بیابانونو ځنګلونو غرونو کې، خو مخ دې طرف ته واړوئ. وان الذين اوتوا الكتاب، دا بل علت کتابیانو تم پته ده چې قبله بدلیدل صحیح کار دی. ولی په تورات انجیل کې الله یو نښه د نبی علیہ السلام دا لیکلې وه چې د قبله به د بیت المقدس نه بدلیږي دې طرف ته. که د نبی علیہ السلام قبله بدله شوې نه وي، یهود او نصاراو به ویل دا پیغمبر صحیح نه دی. ولې زمونږ په کتابونو کې نښه دا ده چې قبله به بدلیږي او بدله نه شو، نو دا پیغمبر صحیح نه دی. الله ځکه فرمایي اوتو الکتاب، مخکې موږ ویلو کنه سحر، اوتو الکتاب چاته وایي؟ بد عمل ته چې په علم عمل نه کوي. نو الله وایي هغه کسان چې کتاب ورکړی شوی دی او عمل پې نه کوي، هغوی ته هم پته ده چې د دې پیغمبر دا قبله بدلیدل دا صحیح حق کار دی، دا د الله حکم دی، خو مني ولې نه؟ د ضد د وجې نه. اوس هغه ضد په دې آیات کې بیانوي. ولئن اتیت الذین، که چرته ته راوړې هغه کسانو ته اوتو الکتاب چې کتاب ورکړی شوی دی، بکل آیت، هر قسمه نښه او دلیل د قبلې د بدلیدلو، ما تبعو قبلتک، هغوی تابعداري نه کوي ستا د قبلې، وما انت بتابع، او نه یې ته تابعدار قبلتهم د هغوی د قبلې، وما بعضهم، او نه دی بعضې په هغوی کې بتابع قبلة بعض، تابعدار د قبلې د یو بل. ولئن اتبعت اهواءهم، که چرته ته روان شوې د هغوی د خواهشاتو پسې، من بعد ما جاءک من العلم، پس د هغې نه چې تا ته پویه د قرآن راله، نو انک اذا لمن الظالمین، ته به په دغه وخت کې شې د ظالمانو نه. په دې آیات کې اوس د هغوی هغه ضد او عناد بیانوي. دا کتابیانو ته ښه پته ده چې دا د پیغمبر په نښو کې یوه نښه ده چې قبله به بدلیږي. مني ولې نه؟ منل خو لا پرېږده، که د دې قبلې د بدلیدلو په باره کې ورته ته آیاتونه، نښې، دلایل، معجزې پیش کړي، هم د سره نه مني. بعضې خلک دومره ضد یعنې حدیثونه ورته پیش کوه که نه، وایي نه منم. او تم د هغوی د قبلې تابعداري اوس نه کوې، ته ولې نه کوې؟ تا ته خو الله حکم وکړه چې دې طرف ته راواوړه.
نو سته د الله د حکم د وجه نه اوس د هغوی قبلې ته نشي ودرېدلی ځکه هغه منسوخ شوه او مخکې ما ننسخ مقدمه وه د دې دپاره قبله به منسوخیږي اوس د هغوی خپل منځ کې بې اتفاقۍ ته وګوره خپل منځ کې د یو بل قبلې ته نه ودرېږي وما بعضهم بتابع قبلة بعض یو بل قبله نه مني په دې یو بیت المقدس کې یهود او نصاراو کې دومره زدو یهود به صخرې ته ودرېدل صخره یو کاڼی پیغمبرانو به چې مونځ کوو د یو کاڼي او غټ تیږه وه سوری پکې و نو چې سورلی به ورسره وي اس یا خر نو د هغه پړی به یې دې سوري کې وتړه سورلی به یې دې پورې تړله دوی دغه طرف ته ودرېدل یو بیت المقدس کې او نصارا چې دي بیت الشرق ته ودرېږي نور خاته ته ولې وایي دې طرف ته عیسی علیه السلام پیدا شوی دی اوس موجوده بیت المقدس کې هم دقه لوبه روانه ده مسلمانان پکې یو طرف ته ودرېږي هغه یهودو سره هم په قبضه کې دی نو یهود راځي هغوی پکې خپل طرف ته ودرېږي نو عیسایان چې راشو هغوی پکې بل طرف ته ولاړ بیت المقدس ګوره ډېره سابقه لري د ډېرو پیغمبرانو قبله پاتې شوې ده اوس دلته تپوس دا دی خیر دی که د یهودو کله ناکله داسې خبره ومنو جوړ به لږ راشي جوړ هم پکاري که اتفاق به راشي الله فرمایي ولئن اتبعت که ته روان شي اهواءهم د دوی د خواهشاتو پسې یهودو سره دین نشته دلیل نشته تش خواهشات بس زړه او نفس چې ورته څه ویلي دي نو الله به در باندې عذاب راولي او سره د علمه که دې دا کار وکړه من العلم پویه قرآن وعي د دې نه بعد نو ته به ظالم شي پیغمبر ته څه وایي سره د علمه که د یهودو نصاراو دې ومنله ظالم بشي پیغمبر خدا کار نه دی کړی نو ظالم نشه او امتی لګیا دی یهودو نصاراو ته سجدې شروع کړي دي هلته ورته پروت دی امریکا د دوی قبله ده قبله چې هلته طواف نه کړی په دوی باندې سات نه تېرېږي دوی به ځي د هغه ځای نه هغه خدایان بیا په ملا وډبوي نو دلته به حکومت وکړي او چې هغه خدایان د کوم باچا نه خپوي هغه په نیمه شپه راکوز کوي کوشه ته نشي چلېدلی دلته دا ټوله دا د هغه ځای نه قصه را روانه الذین آتیناهم الکتاب هغه کسان چې موږ هغوی ته کتاب ورکړی دی یعرفونه پیژني حقانیت د دې پیغمبر کما یعرفون ابناءهم لکه څنګه چې خپل بچي پیژني وان فریقا یقینا یو ډله منهم د دوی نه لیکتمون الحق خامخا پټوي حق لره وهم یعلمون او دوی ښه پوهېږي چې دا حق دی په آیات کې الله رب العالمین د اهل کتابو دوه قسمونه بیانوي یو د حق تابعدار او دویم سره د علم د حق پټون کی آتینا مونږ سحر ویلو آتینا هم الکتاب نیکانو اهل کتاب مبارک الله سوی آتینا مونږ دوی ته کتاب ورکړی دی یعرفونه دا هو ضمیر چا ته راجع دی دا رسول الله علیه السلام ته راجع دا پیغمبر د ده رښتینیوالی داسې پیژني لکه خپل بچي تر ننه پورې چا داسې کړي دي چې زوی مخې ته ولاړې او ته وایي چې ورګه تا کې مې شک دی ته به زما زوی که نه د چا زوی دی لکونو خلکو په منځ کې به د زوی ولاړي ته به یې د خپلې ټوپۍ نه پیژنې د باډۍ نه به پیژنې د ولو نه به پیژنې دقه زما زوی دی دا کاږه واږه ولي چې دي دقه زما زوی دی سړي ته پته لګي که نه عبدالله ابن سلام رضی الله عنه وی هغه نه چا تپوس وکړه چې الله رب العالمین فرمایي چې دا یهود دا پیغمبر داسې پیژني لکه د بچو په شان دي دا رښتیا ده وی هغه ورته وویلې د بچي نه هم زه ښه پیژنم ولې بچي کې مې دا شک راتلی شي چې مور به خیانت کړی څه به کړی خیانت خو زما په رسول الله علیه السلام کې د ذرې عمره شک نشته دی چې دا به خیانت کوي سبحان الله دې ته ایمان بچي باندې مې شک راتلی شي کېدای شي مور خیانت کړي خو په رسول الله علیه السلام کې مې دا شک نشته یعرفونه
كما يعرفون ابناءهم. ضمیر دی قبله ته راجع کولی شي. يعرفونه تحویل القبله، دا يهود نیکانو ته دا قبله بدلیدل داسې معلومه ده چې دا صحیح کار دی لکه بچی چې پیژني. دا پکې یوه ډله شوه، دا ښه ډله شوه نیکان. وان فریقا منهم، یوه بله ډله هم پکې شته، هغه څه ده؟ لیکتمون الحق، هغوی حق پټوي. دا د څه د وجې نه پټوي؟ د ضد د وجې نه. ښه ورته پته ده چې قبله حق ده، دقه حق یې پټ کړی نه راښکاره کوي او ښه پوهېږي دا حق دی. د ناپوهي د وجې نه هم نه کوي چې زه خیر دی، جاهلو پته ورته نه وه. الحق من ربک، حق ثابت دی ستا د رب د طرفه. فلا تکونن من الممترین، پس مه کېږه ته د شک کوونکو نه. اوس په دې آیات کې تعریف د حق او تحذیر چې په شک په حق کې مه کوئ، یره ورکوئ. حق څه ته وایي؟ ډېره دنیا په دې کشمکش کې پرته ده چې څوک به په حق وي، حق به چا سره وي، کم مولوي صاحب په حق دی، کم مذهب په حق دی، کومه ډله په حق ده. الله یې لنډه فیصله راولي. نوم ته مه ګوره دا دیوبندي دی او حنفي دی او اهل حدیث دی او بریلی دی، دا نومونه خلکو جوړ کړي. الحق من ربک، حق څه ته وایي؟ حق هغه چې من ربک د رب العالمین ټاپه پې لګېدلي. کم ملا چې قال الله قال رسول الله ویلې دقه په حق دی، که تور دی که سپین دی که عرب دی که عجم. کمې ډلې سره چې قال الله قال رسول الله دقه په حق دی. الحق، حق څه ته وایي؟ من ربک چې د رب د طرفه. باطل څه ته وایي؟ خوبونو ته وایي. باطل څه ته وایي؟ پلانکي صاحب ویلي دي. باطل څه ته وایي؟ رحمت الله علیه ویلي دي. باطل څه ته وایي؟ چا ویلي، ما ویلي، تا ویلي، هغه ویلي دي ته باطل. او حق څه ته وایي؟ چې د رب العالمین خبرې. او ته پکې شک نه کوې. نبی علیه السلام خو شک نه کو، دا امتی ته وایي. خلک یو متل کوي، دا په قرآن کې ډېر راځي. وایي یو مور وه خواښې، نو انګور ته نصیحت کو، په قار شو ته. نو انګور ته نه شو ویلي، نو لوري ځان ته متوجه کړه. نو ویلي لوري تا ته ویمه انګورې ته غوږ باسه، ویم خو تا ته، خو مقصد مې انګور ده. نو دا د قرآن استلام ده. خبره نبی علیہ السلام ته کوي. نبی علیہ السلام کې هغه کار نه وي. مقصد څوکي؟ امتی، چې امتی داسې مه کوه، شک مه کوه. که نه پیغمبران شک ته څه ضرورت لري؟ هغوی ایمان خو ډېر مضبوط دی. ولکل وجهه، د هر چا دپاره یو طرف دی. هو مولیها، چې دی هغې ته مخ اړوي. فاستبقوا الخیرات، مخکې شئ د یو بل نه نیکیو ته. اینما تکونو، چرته چې یاستئ تاسو، یأتي بکم الله، را به ولي تاسو لره الله جمیعا ټوله. ان الله علی کل شیء قدیر، الله په هر څه باندې د قدرت والا دی. آیات کې تاکید د امر د قبله، دا قبله بدلیدل ځکه حقو. چې د هر چا خپل طرف معلوم شي. ولکل وجهه، دلته مضاف الیه د کلو هغه پټ دی. لکل شخص، د هر چا د پاره یو طرف دی. یا بل مضاف الیه راو بس. لکل ملت، د هر دین والا د پاره وجهه یو طرف دی. وجهه څه ته وایي؟ نوم دی د هغه څه چې ته هغې ته مخ اړې په عبادت کې. وجهه زمونږ دا قبله وجهه ده. ولې؟ په عبادت کې مونږ مخ دې قبلې ته اړو. توجه دې ته راځي. هو دا ضمیر راځي دی هغه کلو ته، دغه کس دې ته مخ اړوي. معنا اوس دلته څه شوله؟ آیات کې دوه توجیه دي. د هر سړي او د قوم د پاره یو مسلک دی، یو مخه ده، هغې ته توجه ده، د زړه تعلق دی. هر چا خپل یو مذهب دی. کل حزب بما لديهم فرحون، هر ډله چې چا سره څه دي په هغې خوشحاله دي. هر ډله ځان ته څه وایي؟ حق په حق. نو وجهتون نه معنا موږ طرف واغسته، یو طرف ته د هرې ډلې د هر چا مخه ده، بس هغه طرف ته روان دي. څوک د مسجد طرف ته روان دي، څوک مندر ته روان دي، څوک جومات ته راځي، څوک بازار ته روان دي، څوک جومات ته روان دي، څوک زیارت ته روان دي، څوک جومات ته روان دي، څوک غلا له روان دي، څوک جومات ته روان دي، څوک بدکارۍ له روان دي. بس د هر چا یو مخه ده.
څوک سنتو پسې روان دي، څوک رواجونو پسې. دویمه معنا لکل وجهه، د ارچا د پاره په عبادت کې او مخه. نو مسلمانانو ستاسو د عبادت مخه دا شوله فاستبقوا الخيرات، نیکی وته مخکواله او کې ولی دا ستاسو د قبله په دې کې نیکی ډیره زیاته ده، اجر پکې ډیر دی. نو د یو بل مخ کې شی او قبله ته ودرېږئ، اختلافات مکوئ. خیرات څه ته وایي؟ د الله دا حکم فورا ومنئ. چرته چې یاستئ الله به مراولي، یأتی بکم الله جمیعا، الله به تاسو ټول راولي. د دې څه معنا ده؟ یو معنا ده د ډیرو مفسرینو دا رایه ده چې دا د آخرت په باره کې ده، چې په هر ملک او وطن کې ته اوسېږي، هر ملک او هر وطن کې چې ته اوسېږي، د قیامت په ورځ به د الله د آخرت میدان حشر ته راولي، حشرګاه ته به دې راولي. دا هم صحیح ده. موږ به ټول په آخرت کې که پاکستان کې دي او که امریکا کې دي، خو د حشر میدان به زموږ یو وي. دویمه معنا یأتی بکم الله جمیعا، چرته چې استئ الله تاسو راولي ټول په مانځه کې یو ځای، مشرق مغرب شمال جنوب، څلور کنجه دنیا کې چې مسلمان دي، موږ په مانځه کې یو ځای راځو. مانځه کې زمونږ قبله یو ده. ارزه کې چې استئ راولي الله تاسو ټول جمیعا، ټول یو ځای له یو قبله له چې هغه کعبه ده. موږ چې په ارزه کې زمونږ قبله یو ده، ټول په مانځه کې داسې شو لکه یو ځای ته راغونډ. دام صحیح. ومن حيث خرجت، د کوم ځای نه چې ته ووتلې، فول وجهک، واړوه خپل مخ شطر المسجد الحرام، په طرف د مسجد حرام. وانه یقینا للحق، خامخا حق ده بدلیدل د قبله من ربک، استا د رب د طرفه. وما الله بغافل، نه دی الله ناخبر عما تعملون، د هغې نه چې تاسو کوم کارونه کوئ. اوس تپوس چا وکړ چې یو سړی مکه کې دی، بیت الله ته به مخ اړی صحیح شو. اوس چې د مکې نه بهر دی، بل وطن کې دی، نو موږ ته خو بیت الله نه ښکاري، کوم طرف ته به مخ اړو؟ ومن حیث خرجت، د کوم ځای نه چې ووتلې مخ به کوم طرف ته اړی؟ شطر طرف ته، مسجد حرام ته به مخ واړی. دلته موږ ته طرف وای، طرف مخ به هغه طرف. سفری کېږي، خلک د کوره وځي، هر ځای ته چې ځي مخ به مسجد حرام. دا د قبلې دې ته زاویه وایي. د قبلې دپاره په دې مشندري د دې قبله نما ده یا قطب نما ده، په دې کې خپل زاویه جوړه ده او درجې دي. زمونږ قبله مغرب دی، لنډه ده. څه ده؟ مغرب. نو مغرب خو غټه دنیا ده، لکه اوس دا جومات دیوال وګوره، دا ټول مغرب دی. خو دا دیوال څه اخوا دی، څه دی خو دی کې دا کېدلی شي. نو دا په دغه آله باندې معلومیږي چې ستا زاویه بالکل سیده شي، بالکل سیده شي. دا چې ته کله په کلاو ځای یا چت باندې ودرېږي او نور چې پرېوځي مغرب ته ګوري، نو دلته به سړی حیران شي. یا سپوږمۍ ته چې کله سړی ولاړي، سپوږمۍ چې دا ګورم میاشت راختلې ده که نه ده، نو چې کله ګورې نو مغرب خو ټول دی، نو ته به حیران یې چې دې ځای ته وګورم که دې ځای ته وګورم، دا ټول زما مخه ده. خو مخه کې خو ځایونه دي که نه. نو په دې کې بعضې جوماتونو کې قبله هغه زاویه کږه شي، نو په ګوټ باندې ودرېږي. څه شي؟ بس هغې به هغه شانتې ودرېږي. موږ چې کله دا مسجد جوړو نو زمونږ ډېر شک په دیو چې دا قبله، ځکه دغه مسجد قبله دا کږه وه، دا چې کله چک شوي وه په هغه آله باندې دا کږه ده، دوی غلط ودرېږي. خو بس یو سړي ته چا وویل په ډېران مونځ نه کېږي، هغه ما وکړه اوس وختي کېده نه کېږي، دا معنی چې الله یې نه قبلوي، تا خو وکړه خو نه قبلېږي. نو دا قبله لږ خطا وه. نو موږ سره هم دا یره وه چې هسې نه چې دې طرف ته ودرېږو قبله هم خطا نه شي. هغه قطب نما ده که قبله نما، هغه هم ورپسې راوړه. نو چا چې مسجد باندې کار کوو نو هغه ورپسې درې راوړلې چې یو به غلطه شي، دویمه به غلطه شي. نو چې کله موږ ټولې چک کړلې په دغه ځای باندې، نو بیا هم فیصله وکړه چې دا زمونږ قبله او بالکل سیده راغله. بیا ورپسې دا ټول زمونږ دا دیوال سیده زمونږ قبله دی.
بیا برابر ده. په بعضې جوماتونو کې تاسو کتلي قبله داسې هغه ګوټ ته تلي، اولنی صف وړوکی دویم دغه بیا په دې کې لږ معمولي کږېدل دا فرق نه کوي، معمولي هغې ته خپلې درجې وایي، په هغې باندې دغه انجینران ښه پوهېږي، معمولي ډیګري د په هغې کې یو دوه ډیګریانې فرق نه کوي. مثلا دا دیوال د لږ معمولي یو سړی داسې لاړه یا معمولي داسې لاړه دا فرق نه کوي، ځکه د مانځه کې هم بعضې خلک کاږه ودرېږي، دې ته ډیګري وایي، معمولي ډیګري که فرق راغی فرق نه غورځي. الله فرمایي چې کوم ځای کې وایي بس مخونه واړوئ. وحیث ما کنتم، دا بل آیات دی. ومن حیث خرجت، د کوم ځای نه چې ووتلې، فول وجهک، واړوه مخ ستا، شطر المسجد الحرام، په طرف د مسجد حرام. وحیث ما کنتم، چرته چې وایي تاسو، فولوا وجوهکم، واړوئ خپل مخونه، شطره د هغې طرف ته، لئلا یکونه، دې دپاره چې نشي للناس د خلکو علیکم په تاسو حجة دلیل او الزام، الا الذين ظلموا، مگر هغه کسان چې ظالمان دي، منهم د دوی نه، فلا تخشوهم، پس تاسو د هغوی نه مه یریږئ، واخشوني، او زما نه ویریږئ. ولأتم، دې دپاره چې پوره کم نعمتي علیکم، خپل نعمت په تاسو، ولعلکم تهتدون، دې دپاره چې په هدایت کلک شي. دا آیت داسې تکراري غوندې معلومیږي، مخکې مې ویلو من حیث خرجت، اوس بیا ویل من حیث خرجت. هغه اولنی آیات په حکم د مکه کې و، مکه کې یو سړی بهر ووته، کعبه ته پناه شو، هلته هغه حکم. او دا آیات سفر کې دی، بالکل د مکې نه ورپسې لرې بل وطن ته لاړه. موږ او تاسو دا وطنونه دا د مکې نه ډېر لرې دي، نو دې ټولو ته دقه حکم دی، هغه طرف ته به مخ اړو. ولې؟ وحیث ما کنتم، چې په کوم ځای کې وي مسلمانه، مخ به کوم طرف ته اړې؟ مسجد حرام ته. یو ملا اوس نشته په دنیا کې، هغه به یو اعتراض دا کو، وایي د اهل حدیث وایي چې هره خبره قرآن او حدیث کې شته، وایي ما ته د قرآن کې وښایي چې پاکستان والا دې دې طرف ته ودرېږي، پاکستان والا دې دې طرف ته ودرېږي. نو مولوي صاحب دا قرآن د معاشرت علوم کتاب نه دی چې دې کې به د ملکونو او د وطنونو نومونه راځي او نقشه به پکې جوړي چې پاکستان، هندوستان، افغانستان، عربستان، عراق، کابل، پلانکې پلانکې. دا خو د نقشو کتاب نه دی، دا د احکامو کتاب دی. او قرآن داسې نه دی چې د بیل بیل ملک نوم بالي یا د کس نوم بالي. او په هغه وخت کې پاکستان چرته و چې قرآن نازل دی، ځمکه و خو نوم خو یې نه و که نه. نو قرآن څومره ښکلی کتاب دی. ته وایې چې د پاکستان خلک به چرته ودرېږي، کوم طرف ته به مخ اړئ؟ الله ویلی دی وحیث ما کنتم، چې چرته م یاستئ مخ دې طرف ته واړئ. په چرته کې موږ هم راځو، امریکا هم راځي، هندوستان هم راځي، مشرق مغرب شمال شو، زمونږ قبله د قرآن نه ثابته ده که نه. وحیث ما کنتم، چې چرته یاستئ مخ ورته راواړئ. دا خو وشوله، اوس به د ابل ځوان راپاسي، به زما نوم قرآن کې وښیوه، ابل به راپاسي زما د مور نوم قرآن کې وښایي، ابل به وایي زما د نیکه نوم قرآن کې وښایي، ابل به وایي زما د قوم نوم قرآن کې. بس قرآن به د دغې کتاب شي. دا به بیا ګرځوي څوک چې دا د ملکونو او د انسانانو نومونه پکې لیکلی، نو دا به 100 زره جلده وي، دا په عمر کې هم چا نشو پړاولی. او نه الله دومره بېهوده خبرې هم نه کوي. الله غټي غټي احکام را لېږلي، څومره ښکلی حکم چې چرته وایي مخ دې طرف ته واړوئ. بس هر سړی په دې پوهېږي چې دا حکم ماتم دی او تاتم دی، هر وطن ته دی. او چې کله په انسان د جهالت پرده راشي، بیا د خولې نه داسې خبرې را دوړېږي چې هغه د اورېدلو قابل هم دی. بله خبره، لئلا یکون للناس علیکم حجه، چې د خلکو په تاسو دلیل پاتې نشي. دا خبره ولې کوي؟ دې ته علت وایي بل تفصیلي. دا قبله مې دله ځکه بدله کړه، که دا قبله زمونږ نه وی بدله شوې، یهود و نصاراو به په مونږ اعتراض کولی تاسو صحیح خلک نه یاستئ. ولې؟ ستاسو د نبي نښه دا وه چې قبله به دې طرف ته راوړي، نو چې راوانه وړېدله تاسو په غلط یاست. الله وایي دا الزام مې وله ختم که، تهمت مې وله ختم که. دلیل مگر کم چې ظالمان دي هغه سم لګیا دي، د هغې خوله نه بندېږي. فلا تخشوا، د هغوی نه مه یېرېږي. یاره څه معنی؟ پروا یې مه ساتئ، خپل کار کوئ، زما نه ویېرېږي. بل د قبلې د بدلېدلو فایده څه ده؟ هغه دا ده ولأتم نعمتي علیکم،
دا نعمت پوره کوم. ګوره اسلام هم کامل دی، د کامل اسلام سره کامله قبله کومه ده؟ بیت الله. دا نعمت مې پوره که. پوره اسلام پیغمبر هم غوره، قرآن هم غوره، یو شیز کمی و قبله. نو الله وی په عالم کې غوره قبله هغه د کعبې دا مې هم درکړه. ولعلکم تهتدون، په دې هدایت باندې به کلک شئ، یا نور هدایت به هم ستاسو څه شي؟ زیات شي. هدایت به الله دله زیات کړي. کما ارسلنا فیکم رسولا، لکه څرنګه چې موږ راولېږه په تاسو کې یو رسول منکم ستاسو نه، یتلو علیکم آیاتنا، بیانوي تاسو ته زموږ آیاتونه، ویزکیکم، ستاسو عقیدې پاکوي، ویعلمکم الکتاب والحکمه، ښیي تاسو ته قرآن او سنت، ویعلمکم، او ښیي تاسو ته ما لم تکونو تعلمون، هغه چې تاسو پرې نه پوهېدلی. الله رب العالمین په دې آیات کې بل خبره کوي. هغه دا ده چې څنګه دین مې پوره کړ نو رسول مې راولېږه. د دواړه خبرې تړلې دي. کما ارسلنا فیکم رسولا، تاسو کې ما یو رسول راولېږه. دا کما د چی سره تعلق لري؟ کما معنا دلته دا ده مخکې نعمت د قبله بیان شو، ولی اتم نعمت، نعمت می پورا کړ. اوس نعمت د رسول بیانای. کما لکه څنګه چې قبله دی پورا شو، نعمت شو. ارسلنا فیکم رسولا، بل نعمت دا دی چې رسول می را لېږي. دا د دې تعلق دی. او بیا د نبی علیہ السلام هغه صفات چې هغه مخکې د روایت تیر شوی وو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله